چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کله لمونځ کاوه د نبی علیہ السلام د سینې څخه داسې आवाज وتی لکه د بخار دیګ چې جوش وخوري. رسول الله صلی الله علیه وسلم به همیشه د دوشنبه او د پنځشنبه په ورځ به روژه ونیوله او په هر میاشت کې ایام البیض 3 ورځې روژه ونیوله او د لسمې د محرم روژه به ونیوله او ډیر کم داسې وخت چې د جمعې په ورځ به نبی علیہ السلام روژه نه وه او په رمضان المبارک څخه ما سوا دومره میاشتو کې روژه نه نیوله لکه د شعبان په میاشتو کې چې د الله رسول روژه یې ډیره نیوله. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک خصوصیت دا و چې د الله رسول به بیده و خو د الله رسول صلی الله علیه وسلم سترګې مبارک بیده و زړه یې ویښ و انتظار به د وحی کوله او چې کله په یو خوب کې غیر معمولی او ناګوار شی په نظر کې راتله نبی علیہ السلام به فرمایل چې هو الله لا شریک له او نبی علیہ السلام چې کله پر بستر به پریوتی نو دا به ویل چې رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک او چې کله به راویښ سو بیدار بسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک به دا حمد و ثنا ویل چې الحمدلله الذي احیانا بعد ما اماتنا والیه النشور او چې کله صدقه یو شی و هغه به نه قبلوله ولې صدقه او زکات فرضي په سیدانو باندې نه دی روا او هدیه به رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اخیستل او هدیه چې کله به د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چاور کړله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک هم داغه په مقابل کې هغه سه هدیه ورکوله یا کومه سه هدیه نه و دعا به ورته وکړل او دغه شانته نبی علیہ السلام په خوراک کې تکلف نه کوي او چې کله به د ګورسنګي او د فاقې ټیم برالی شی به پکور کې نه پیدا کېدی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به ډبره په خپل نس مبارک باندې به وتړل چې کمزورې نسی او نبی علیہ السلام ته الله تعالی د مځکې د ټولو شیانو چابیانې ورکړې وي د ټولو خزانې چابیانې د نبی علیہ السلام مبارک سره وي خو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د دنیا د خزانو چابیانې قبول نه کړلې بلکې د آخرت هغه زندگی اختیار کړه. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به همیشه خپل خوراک د سرکې سره کوله او نبی علیہ السلام فرمایلی هم دی چې نیک خوراک هغه سرکه ده او ورسره د چرګ غوښه هم نبی علیہ السلام استعمال کړي خوړلې ده خو هغه ماشینین نه کورنی دا رسول الله سلام استعمال کړي او د کدو سره ډیره مینه وه او دغه شانته د بزې چې کم لاس دی یا روند دی دغه سره مینه وه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې تاسو خوراک کوئ د زیتون د تیلو څخه ولې د عام غوړي انسان ته تاوان کوي نقصان رسوي او د زیتون غوړي چې مریض ته ورکې نقصان نه رسوي او بل فرمایي چې تاسو خپل جسم کوشش کوي چې د زیتون په تیل باندې غوړ کړئ نو دا شجره مبارکه ده. نبی علیہ السلام په 3 ګوتو باندې خوراک کوي چې ابهام سبابه وسطا دا 3 ګوتې نو ورسته چې کله خوراک څخه فارغېدی نبی علیہ السلام مبارک به هغه خپل 3 مبارک ګوتې هغه سټاله دا هم سنت ده. نبی علیہ السلام مبارک د خربوزې خوراک هم کړی ده او د کجورو خوراک هم کړی ده د بادرنګ خوراک هم کړی ده او په شیرینی په خوږو شیانو کې د شهد او د عسل سره ډیره مینه وه او نبی علیہ السلام به همیشه اوبه څښله په ناستې باندې په ولاړ اوبه نه څښله ما سوا د زمزم د اوبو او وجه دا وایي چې عام اوبه چې کله انسان په ولاړ وچشي نو انسان ټول بدن اعضا ته ورسي دا اوبه چې دوانې دي او د زمزم اوبه چونکې د تبرک دي نو دا چې ټول اعضا د بدن انسان ته ورسي نو څه نقصان خو بیخي نه رسوي فایده او ګټه ورته کوي. او نبی علیہ السلام چې به کله اوبه څښله نو 3 واره به د خولې مبارک څخه دا ګیلاس ایسته کړه بیا به وڅښل یو غړپ چې به وکړي بیا به ګیلاس ایسته کړه بیا به بل وار چې اوبه وڅښل یعنې په 3 ساګانو به نبی علیہ السلام یو ګیلاس اوبه څښي او نبی علیہ السلام مبارک چې به اوبه وڅښل نور عام پاکیمانده صحابه کرامو ته به ورکول او چې کله به د الله رسول صلی الله علیه وسلم شیدې څښله شیدې به چا تحفه ورته راوړی هغه به وڅښل نو ویل به چې اللهم ارزقنا خیرا منه خدای پاکه تر دې ښه شی راکړي او اللهم بارک لنا فيه وزدنا دا دعا به م کوله او نبی کریم علیه السلام مبارک به څپلۍ په پښو کړې ده
چې داغه نقش د نعل داسته او په دې باندې اکثر خلک تبرک حاصلوي او په دې اړه باندې اشرف علي تانوي رحمه الله یو کتاب یو رساله لیکلې ده او بهترینه جامه د نبی علیه السلام په نسبت باندې قمیص و ځکه چې په قمیص کې د انسان عورت ډېر ښه پټیږي او چې کله به د الله رسول صلی الله علیه وسلم نوې جامه واغوستله نو بیا به حمد ویله چې خدای پاک تعالی ر دې ډېر ډېر حمدونه چې تا په ما باندې کالی واغوستل او زه د دې څخه د خیر طلب کوم او کوم شی چې مناسب د خدای پاک دغه نه مې هم خیر اشیا راکړي او دغه رقم نبی علیه صلات وسلام مبارک په جامو کې د سبز جامو سره ډېره مینه وای زرغون خدا سې شینو زرغون نه چې ډېر تیری داسې زرغون طرف ته و اکثر علما فرمایي چې دا د آخرت جامه ده او دغه شانته نبی علیه صلات وسلام مبارک به همیشه دستار تړله یعنې لونګۍ به یې درلودل خو لونګۍ به د الله رسول صلی الله علیه وسلم د وژو منځ کې رایله کړې وه او دغه شانته د جمعې په ورځ باندې د الله رسول صلی الله علیه وسلم به څادر استعمالوي په روایتو کې راځي چې سور چادر و خو اکثر مفسرین وایي چې سور چادر دا په شریعت کې نه دی جایز سور جامه چې انسان واغوندي یا استعمال کی خو په هغه څادر کې دوه درې لیکې د سرې لیکې وې دا نه چې ټول څادر سور او نبی علیه السلام به د سرو زرو نه د سپینو زرو ګوتمۍ به هم په لاس کوله او رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایله او دا ګوتمۍ کې لیکلې سوی څه شی و محمد رسول الله لیکلی سوی و چې کله به یو علاقې یا یو بادشاه ته خط لیکي نو هغه ګوتمۍ باندې به ټاپه ولګوله نو دا جایز ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی زما لذت په زنانو او په خوشبویي کې لګولې ده زنانه او خوشبو نبی رسول الله به خوشبو ډېر استعمالول او بیا فرمایي چې زما د سترګې یخوالی چې ده په لمانځه کې دی چې زه په لمانځه کې ودرېږم نو زما سترګې خونو کې سي او نبی علیه السلام به په خوشبویه کې هغه ګرانبهایه شی استعمالوي چې هغه مرکب د څو خوشبویانو څخه و صرف او صرف مشک به هم د الله رسول استعمالوي او بخور او عود د دې سرمه هم د الله رسول صلی الله علیه وسلم د عصمت استعمالوله اعلی قسم عصمت راځي دلته نه پیدا کېږي په سعودي عرب کې اوس هم شته عصمت په نوم باندې سرمه ده دا به استعمالوله او د استعمال طریقه دا وه چې راسته طرف ته به 3 سلیانې ورکړې او چپ طرف ته سترګې ته به 2 ورکړې نو طاق وسو او ژیره مبارکه او سر مبارک به زیتون په غوړیو په تیلو باندې به استعمالوله او یو ورځ نه بل ورځ یا یو ورځ درېیم ورځ کې نبی علیه صلات وسلام مبارک د تیل استعمال کوله او سرمه به لګوله او ژمونځ به د الله رسول صلی الله علیه وسلم استعمالولو ژمونځ هم سنت ده او کچیرې د الله پیغمبر ژمونځ استعمالوله که سرمه استعمالوله که خوشبویي راسته طرف به خوشوي او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې به کله یو خواته سفر وکړي د الله رسول صلی الله علیه وسلم سره به دغه شان ضرور و اول به د تیلو یو شیشه ورسره وه غوړي چې سر مبارک ژیره مبارک به غوړوئ او سرمدانۍ ورسره وه سترګې مبارکې به په تورې کړې او شیشه ورسره وه او ژمونځ ورسره وه او قینچي د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره و مسواک ورسره و او ستن او تار د الله د پیغمبر سره و دا چې به کله سفر ته وتی دا شیان به خامخا ورسره و دا یو صحابي به خامخا دا شیان ورسره اخیسته و ورسره وړل به او ورسره مسواک به هم نبی علیه السلام استعمالوله 3 واره د خوب څخه مخکې به د الله رسول صلی الله علیه وسلم مسواک استعمالوله او بیبي عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې کله به د تهجد ټیمو چې کله راپورته کېدی هم به مسواک استعمالوي د سهار د لمانځه لپاره چې به راپورته کېدی هم به مسواک استعمالوي